السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم د امریکا میساچوسټ ریاست په ډینور نومي ښار کې یم ډینورس او ښه هوا ده یخني ده د شپې د اورې طوفان هم را روان دی او زه دلته چې ولاړ یم نو عمر فاروق او روهیل را روان دي دواړه صوابۍ سره تعلق ساتي د خیبر پښتونخوا را روان دي ملاقات ورسره کوو عمر فاروق دلته په سټوډنټ ویزه باندې راغلی دی او روهیل خو ډېره مدینه پاتې کېږي عمر فاروق وایي ما له واده وکړه نو زه چې مونږ هلکه د ایرال کسان دا دي که نه یس وایي زه کیمره ور واړوم بلکل هم دا دي عمر فاروق هم راغی او لکه عمر فاروق په خیر ستړی مه شئ ستړی مه شئ ستړی روهیل په خیر ستړی مه شئ السلام علیکم السلام علیکم څنګه حال طبیعت خیر خیر دی مایک واچوه مایک دا واچوه لکه دا ولګوه دا ولګوه صحیح راځه اوس سره خبرې کوم تاله زه واده کوم که خیر وعلیکم السلام راځه یخني ده یخني ګاډي ته راخېږي ګاډي ته راخېږي ته مخې ته کېنه مخې ته کېنه مخې ته کېنه چې تاسو ته کیمره بیا درته وکړم اوه د یخنۍ ته اوس ما ګاډي څنګه سفر هم خو په خیر خیریت رالی څومره سفر هم وکړو څومره ساعت کې رالی سفر خو زمونږ دلته نه لږ چې تاسو 40 منټه سفر او بس دینو ټریفیک ته دار 40 منټه ښه صحیح منټ هم سفر وکړو ستاسو سفر په صحیح خیر زما سفر په خیر خیر ته زه خو چې کم نه بس په طوفانونو وورو کې راغلی یم څه وورې ویلې شو بیا شپې بیا ور را روانه ده رایټ سایډ ته به لوړ شو که نه خیال کوئ په احتیاط باندې داسې په دې علاقو کې په دې کلي کوڅو کې به وګرځو بیا زو بل خوا به وځم علاقه خو ستاسو علاقه ده خو چکر ده زه در کوم ستاسو په ګاډي کې ستاسو ډېره مننه چې تاسو ډېر د لرې نه مونږ له رالی نه ډېره مننه چې تاسو اوس چې کم دی 40 منټه سفر خو چې کم دی وکړو او سیده ورشه نو سیده به ځو داسې او مخکې چې دغه کوڅه کې رایټ او لیفټ او چې ته وکړې ښه عمر څومره مودې نه دلته کې روهیل تر امریکا کې څومره مودې نه زما وجی دا دویم کال به مې جنوري کې پوره شي 2 کال به دې پوره شي ختم لا نه وي عمر ستاسو وروسته خو 2 کال نصیب او 2.5 کال تقریبا دوره پورې زما اوف شو د امریکا کې ښه 2.5 کال پورستا وشو څنګه راغلی امریکا ته زه خو په سټوډنټ ویزه راغلی یم بوسټن میساچوسټس ته سټوډنټ سبق دی وای کنه بس اساس چې کم نه امیډو پرومیډو نه ریسنټلی مې دلته الحمدلله دویم ماسترز کمپلیټ شو ماشاءالله پس کې ماستر ته پس کې وکړو بزنس انالیټکس کې مې ریسنټلی کمپلیټ شو نوکری لګیا یو خپل کاروبار سره کوم او ورسره یو کمپنی سره بزنس انالیست یم نو بس لګیا یو ټاکا پکا ورسره کو هغه جاب ریموټ دی او جاب می ریموټ ته یو ورسره خپل کو ها مطلب دا د امریکای بازار ته ورننوتې پیسې مې ګټې لخيره به دې خوښ چې تا وینم دا راته وایا تا ته چې کم دی ما ته کلی نه چا سوال جواب کړو عمر فاروق له رشتہ وکاوه امریکا کې نو ته ماشاءالله کولې لیکن څنګه حساب کتاب دی نه برابر شي او به کوجی بالکل نواله نه نشانو واده کې کاغذونه ماغذونه صحیح پراپر نو هغه ډیر خلک اکثر وي تاسو ته پته زمونږ د پښتنو کلچر او ثقافت چې داسې د والد صاحب او عامي مې ډیر زیات خواهشمند دي ما یو به چې داسې څه رشته یې څه دغه مونږ خو بیسیکلی د صحابه سره تعلق دی بل فیلډ صحابه کې رقم ځای صحابه کې زه د هند یم جی د هند ښه اصلګری سیمه له کال ته خو کم د خلک چکر له درځي او جی نو بس والد صاحب مې اصل کې ټول عمر پېښور کې تیر کړی سیول سیکریټریټ کې خار کې ټول عمر تیر کړی دی نو هغه یال ته ډیر تنګ شو نو ریټایرمنټ هغه وی چې داسې خار کې واخلم چې دغه بل ترمم داسې د ترمم پېښور کې ډیوټي کوي هغه ایکسایز نارکوټکس کې څه چو دی د پینځه شپږ ډیسټریکټ هغه سره دی نو هغه یم بیا وی چې فیملی داسې کور ځای پکار دی چې مونږ آل تکي لکه بلک سکون باندې یو سکون ته ماته لګ مخ راوړو چې څوک دی ویني کنه چې ته خواخې دی ولې دی یو کس چې کم دی یو کس واده ډیر شوق شي روهیل یعنی تا ته مایک نه لګي تا आवाज خو نه راځي خیر لک سات پس پتا سره ډیټیل کې خبره ترې کوم چې داسې سم غونډه ته ملو شل ته ودرېږي کوزي ګونه خو بیا چې کم دی چې تا ته خمدار سو داسې خپل غونډه ملو شي کې ودرېږي زه خپل د علاقې کې نه ویم دلته مو ودرېږي سړک پر نه دلته نه مخکې لار چې د سم ځای کې داسې چې کم دی نو چې تا زموږ د کتونکو سره سترګې خوږی شي کنه ها نو دغه دی نو یو کس واده ته شوق شي عمر ته لګ دی خو ګوره ماته چې تا زما ملګری وویني ته خواخې دی ولې چې بیا چې کم نه چې دشته در پسې راولېږي ګوره دا خو د هر کور خبرې دی باندې بد نه ګڼو چې کم دی نو څوک خپه پې نه شي رانه او هر سړی چې کم دی نو زه په خپله کم دی نو خویندې هم لرم او بچیان هم لرم او دا خبره چې کم دی نو مور او خور هم لرم هر څه لرم نو دا خبرې لکه مطلب موږ هغه کیسې کول غواړو په هغه طریقه باندې کول غواړو کم چې مطلب دا هلته په کلي وطن کې کېږي نو خلک رشتې لیږي چې چاکر لور خور وي نو دغه حساب سره وي خو نو ټوکه مې دې پورې کوله یو سړي واده غوښته نو بس هغه چابو ته داسې که نه او ته زانګو کې ماشومه وښودله داسې ورته وکتله هغه لږ ورته داسې وکتله ماشومې ته او تی دا به راله کوي دا خو ډېره وړه ده او تی دا درې نه کړو دا چې کومه ماشوم او تاله به کوم جینۍ سره واده کړو دا به د هغې نیایي نو مطلب دا دی نو زه تا ته دا وایم دا اوس مونږ دلته روان د علاقې خو زه هم نه پېژنم خو ډینورس دی او پی بډي ده او دغه علاقې دا ښار دی ښه نو واده په صحیح طریقه کړو او سټوډنټ ویزه چې کوم دی ته راغلی وې امریکې ته نو څنګه اپلای دې څنګه کړی وه کیسې دې څنګه کړی وې دلته اوس ژوند څنګه روان دی څه دې وکړه هغه لنډه کیسه راته په داسې په لنډو ټکو کې وکړه سټوډنټ ویزه خو اسانه لګي دی ته ما همیشه
شوی لیدي زما یو یوټیوب چینل دی هغې کې هم زه دې ته اکثر وایم چې اسانه لګي تاسو اپلای کولی شئ. ما سره د دې نه مخکې په پاسپورټ باندې یو ویزه نه وه او فرش پاسپورټ راغلی. مالته نه مې ریسنټلی MBA کړو بهر یونیورسټي اسلام آباد نه. بیا مې دلته اپلای وکړه سلیکشن هر څه مې وشو. ډېر خلک دلته یو بله کانسیپټ چې آیلټس ټوفل GRE هغې هم ضرورت نشته. هغه په سټوډنټ باندې دا چې تاسو ژبه ویلی شئ انګریزي ویلی شئ هر څیز مې A to Z مطلب پروسس مې په خپله کړی دی. بیا بس دلته رالم او سبق مې وي یو کال مې سبق وي نو چې کله تاسو سبق ووایي دې کې تاسو سره بیا آپشن هم وي چې کال جاب کولی شئ بیا فردر 2 کاله نور کولی شئ. د هغې نه پس هم ډېر زیات اپورچونیټیز وي بزنسز یا کمپني ستا سپانسر کړي دلته کې یا د هغې نه علاوه نورې طریقې دي بزنس کولی شئ خو اپورچونیټیز ښه دي لکه نه ده چې نشي راتلی سړی ناممکنه ده ګران کار دی. دا رویل موږ سره داسې راغلی دی داسې ډېر زیات رویل په سټوډنټ ویزه راغلی دی. رویل هم په سټوډنټ ویزه راغلی دی. ښه صحیح او تا خبره کوه خپله خبره جاري وساته. نو هغه ګران کار نه دی خو دوی ته زه اکثر یم زموږ د خلکو ذهنیت دا ایجنټ له 50-50 1 کروڑ 2 کروڑ باندې ډیلونه روان دي. زه دوی ته اکثر یم US یو داسې ملک دی چې دلته پیسه نه چلیږي. د MBA بالکل ټرانسپیرنٹ پروسیسز دي او دوی به تاله په خپله کوي ته به انټرویو ورکوي ته به پروسیسز کې چې زما په فرش پاسپورټ باندې شوی دی تاسو ته پته ده زموږ صوابۍ سیمه صوابۍ سایټ داسې هم ایډوانس او دومره ماډرن نه دی او نه دومره زما د ښه های پروفایل سره تعلق ساتي. خو لکه هغه بیا هم د هغې نه پس هم ایډمیشن کېږي پاسبل دی او بوسټن ته هم زه ډایرکټ راغلی یم. دا نه دلته اوس هم هارورډ دي نور کیمپسز دي هغې کې بیا کورسز دي تاسو ورسره هغه هم کولی شئ چې څنګه وایي کوم قسم پروګرام وایي تاسو ته افر کېږي. بالکل راتلی شئ. زه خو ټولو ته سجیشن ورکوم چې راځئ د US ته راشئ. US کې ډېر زیات اپورچونیټیز دي ډېر زیاتې مواقع دي. دلته ستاسو روزګار ولګېد نو چې کم نه کم لګي نو دا 1,20,000 او 1,30,000 چې سبق دی ویلي او دلته غواړي چې کم دی 1,20,000 چې کم دی دا خو په خولې یادېږي اسنه چېر سړی راخلاصي خو کیسهدار دا راته ووایي چې کم دی سبق دی کمپلیټ کړو کاغذونو سچویشن د سټیټس ته سره اوسه. نو سټیټس خو زموږ وي F1 زموږ چې کله سبق سټوډنټ ویزه چې F1 وي نو زموږ یو کال د هغې نه پس OPT چلیږي OPT آپشنل پریکټیکل ټریننګ کریکټ پریکټیکل ټریننګ چلیږي او بیا د 2 کاله فردر ایکسټینډ کیږي زموږ چې لکه 2 کاله دپاره او دې دوران کې بیا موږ کمپني سره چې کوم کار کوو نو هغوی بیا موږ له سپانسرشپ کوي یا د هغې نه پس زما خپل پلان دا دی چې بزنس ته لاسه دغه وکړو نو موږ سره لکه کافي ټایم وي د دې نه پس موږ ماسټرز ته هم انرول کیدی شو یا PhD ته هم انرول کیدی شو نو هغې کې څه داسې مسله موږ ته نه راځي. صحیح. اوس د ژوند د څنګه روان دی؟ الحمدلله خو سور کې 2.5 کال هم بوسټن کې وشو داسې راته ښکاري لکه کور راته ښکاري. هغه ټیک ټاک باندې یو ویډیو چلیږي مخکې ژوند ته اړتو پړتو اوس پکې اړتو پړتو هم راشي هغه نه جی الحمدلله زه تاسو ته ښیم دا موبایل ما هغه بله ورځ بدل کړی دی وکیل خان صاحب دا 17 Pro Max دا موږ پاکستان کې نشو اخیستی لکه پاکستان کې د دې آرام سره چې ټیکس سره 4-5 په نقدو اخیستی که پاکستان په نقدو مې اخیستی دی. دا مې پوره مطلب مزدوري کې کلی ته پیسې نه لګي که نه دا خو چې کم دی او جی نه کلي ته ګوره خلک به داسې خبرې به کوو چې څنګه چې سړی په کښتۍ کې راخلاص شي یا په جاز کې جاز په ځمکه را پیدل چې په پراپر طریقه راځي دا زه راغلی یم دا رویل راغلی په پراپر طریقه نو په پراپر طریقه دلته کې هېڅ نقصان نشته لکه هېڅ شی نه کېږي چې سمه طریقه زه اکثر دی ته خلکو ته دا ریکمنډ کوم چې په سمه طریقه راشئ. سمه طریقه څه طریقه سمه طریقه دا چې په پراپر جیاز کې راشئ په ویزې راشئ نو دلته به تاسو سره دا مسلې نه دلته ډېر زیات اسان دي لکه که زه تاسو ته د موبایل اګزامپل درکړم که تاسو سره کیش په کیش اخیستی شئ که نی نو که په سمه طریقه نه راغلی دا موبایل ته نشي اخیستی دا تاله بانک په لون باندې به هله درکوي چې ته په لیګل ستا بانک کې اکاونټ دا سره کاغذي نو دا ګران نه دی د دې زیات نه زیات 70-75 په لومبۍ ورځ به ته امریکا کې راځې به او تا سره به دا موبایل ستا لایف سټایل به ښي بل دلته ګاړ هم ګران نه دی دلته ګاړ هم تاله درکوي پر کریډټ سکور ورته وي چې بانک کې ستا اکاونټ یې په هغې پیسو باندې تاله د $70-80,000 ښایسته ګاډی درکوي نو دلته سکور سره چې ستا آمدن وي که نه ګوره دلته داسې نه ګوره د سود چې په اسلام کې حرام دی که نه د هغې وجه دا ده چې خلکو پکې خلک ټریپ کولو ټریپ کول به یې داسې چې ستا آمدن 100,000 روپۍ دی تاله به یې درکړه 1 لاک روپۍ 1 لاک به یې درکړه تا هغې ته پته چې دا نشي راکړو نو اخر کې به یې دنه پکې کور امریکا کې چې تاله قرض درکړي ستا آمدن ته ګوري چې ته آیا دومره پیسې ګټې چې ته چې کم دی نو بیا دې قسطونه ورکړلی شي که نه سبا به چې کم دی شته کړې نشته لوبې نه به خلاص شي ځان به ترې بېغمه کړي نو دغه حساب سره ښه تا خبره کوله اوس خبره وکړه نو دلته ډېر اپورچونیټیز دي ما تاسو ته وي لکه ګورمنټ تا فیسیلیټیټ کوي که نه که ته بېروزګار یې تاسو ته چې څنګه ما خبره وکړه تاسو خبره وکړه د کریډټ سکور آمدن بالکل داسې هم ده خو دی داسې هم کوي چې سټوډنټان یې سبق ووایي او ته بانک ته لون ته اپلای وکړي نو تاله هغه سمال SME ورته وایي سمال اینډ میډیم انټرپرایزز دپاره هغه تاله لون درکوي فنډز دله درکوي چې ته بزنس وکړه ته کاروبار وکړه او هغه دا دې په نه درکوي چې هغه ته پته ولګي چې د ده ډګري ده دا سړی کوالفاید دی نو اپورچونیټیز دلته ډېر زیات دي لایک د بل کنټریز په نسبت باندې موږ بل ورځ هم یو آرم خبره کوله دا دلته ډېر زیات خلک دي ګاډی چلی اوبر چلی نو په اوبر کې که زه تاسو ته ووایم نو
اوبر کې دونه پیسې پیدا کوي چې دوره پاکستان کې مونږ یو سی اس پی افسر نشي پیدا کولی یو سرکاري افسر زما والي سره خپل سیول سیکریټریټ کې ډیر زیات وخت شو زما تر خپل ایکسایز نارکوټکس کې چې د رور مداري په ایکسایز کې د کزن می په ایکسایز کې د ټول په ایکسایز خو په های افیشلز دي مونږ سره سرکاري گاډي دي خو پیسې چې دا دومره مزید دی ته خدای والي دلته د یخنۍ لراغلی یاره زه خدای ته اکثر وایم خو والي سه مې وی تا فیلډ بدل کو زه خو الته ما پاکستان کې به زمونږ د مزه سرکاري گاډه اوس مې سره پورا پاکستان کې چلوم خو الته آمدن نشته غ لایف سټایل نشته لکه هغه دومره کال سرویس کو 40 45 سال چې سرویس ته ختم شي بس عزت ته ختم دی نو هغه د طاقت ته داغي سيزونو پاور دی هغه نه بس دلته ماته واستو دلته یو گاډه چلوي دا بالکل انسکلفل کسي کنه دا گاډه چلی اوبر چلی نو چې زه کوم ویم په میسیچوسټ کې چې زما تجربه را نو 7-8,000 $10,000 تر رسي وګنټیم ډېر لګي کنه 10 غنټه کار کې 10 غنټه ال تک خلک ګوره مزال ته سہولتونه دي دا به د ویم ساري خبره سره د بینګ یو خبريال یو صحافي په حسابن زبر خپل ویډیو لګه بیلانس هم کوم ډېر خلک دي چې په پاکستان کې خوشاله نه دي د عمر فاروق په شان دي او ډېر بیا داسې خلک دي چې ډېر زیات خوشاله دي هغه وی چې کم دینو ویزه د لندن کوسې سکم او چې کم د امریکای کوسې سکم کنه او مونږ په خپل وطن په خپل خړو خورو کې خوشالي ډېر خلک خوشاله دي ډېر خلک خپل ژوند تیری کنه د مزو د چرچو خو عمر فاروق په خپل چې کم دینو ځان د پاره په امریکا کې ژوند غوړه کړی دی او د دې ژوند ولا خوند ور کوي نو دلته کې ځکه پاتې کیږي دغه شانتي او سه سبا کې دلته نو د عمر فاروق د وینا تر مخه چې ما ډبل ماسترز دی وکړو جی ډبل ماسترز ها صحیح ده ډبل ماسترز دی وکړو او سبق ته چې وینم خرچه په سمره رااله خرچه خو مې په دې باندې خو ډیره زیاته رااله په دې ما هغه باندې خو دوره نه راغلی هغه خو یو چې اسلام آباد کې او هغه باندې هغه او دې باندې دغه کوم ده په هغه ډیره زیاته هغه کوم یو ده هغه څه شي ده ام بي اي مې کړو ام بي اي پاکستان کې نه دلته امریکا کې یادوم دلته کو چې مې کم کړل چې تاسو ته زما پروګرام ما ته کوشه 55 یو ماستر د پاکستان نه کړیو د امریکا یو مې ماستر نه پاکستان نه کړل دلته نه بیری یونیورسيټي نه ام بي اي کړل د ان فاینانس او دلته نه یو ماستر کو خود د دې چې ما باندې تقریبا ټوټل ز کاست حساب کوم 55,000 پلس زما پروګرام 55,000 د $5 ستا په دې باندې لګیدل او تر چې ور کړی نه سو فیملی را کړی اوس په خپل دلته پې کوم هاوس لون قرض دی غستره سټوډنټ ماته لون او سکالرشپ نه تم سړی چې په سټوډنټ په زبان راشي بل مګ نغد سټوډنټ لون ملاوي بالکل ورته ملاويږي ډېر څه طریقې کار وي ډیپند کی هغه تاسو ماته ته کریډټ سکور باندې ستا په انکم باندې ډیپند کی ستا په فیملی بیک گراوند باندې ډیپند کی اگر ډېر سيزونه پاره کې انرول دي زما خو پکې دا چې زات سکالرشپ پکې زما ډیسټینکشن سکالرشپ پکې زما پکې 25,000 یا 30,000 پورې سکالرشپ پکې او هغه نه پس سما ورکړي سما فیملی د لاس ورکې ډیپوزټس مې وکړ انسټالمنټس کې بیا دلته ما سره دویم اپشن دا چې ما $10-15,000 پې کړل هغه نه پس بیا ماته انسټالمنټس کې دا بقایا پیسې پې کړلې اوس د باندې سره قرض پاتې ده اوس خو آلموست تقریبا ختم کړل ما بس لګ ډېر پاتې دي ها امریکا کې سبق چې کم دی نو ډېر آسان نه دی ګران دی ځکه هم سکالرشپ فیلوشپ دغه شیزونه پکې ملاويږي خو بیا هم چې کم دی د امریکای په خواني صدر باراک اوباما هغه ویل چې ما د خپل سټوډنټ لون یا د تعلیم چې کوم خرچه و نو هغه 8 کال د امریکای صدر پاتې شو 3 کال یو حکومت کو په دویم ځل چې د امریکای صدر شو نو بیا خپل سټوډنټ لون ختم کو نه په دویم ځل چې کله شو هغه کې یو کال 2 تیر شو دغه حساب سره ها نو روهل سره هم خبرې طریقو تاسو سره هم خبرې طریقو زم چې روهل ته مایک واچو چې روهل وسوینو روهل خو رښتنه کول سره سبق ویل غواړي کنه روهل تعالی خو کیسه میسه نه برابرو نه کی زما د خیره کیسه مخ کې نشوي غدا شه او کله راغلی امریکا ته تاسو سره وخت شو زما د خیره د جنوري کې به 2 کال پوره شي دا جنوري کې به 2 کال برابر شي ان شاء الله الله کړي خیر وي او څنګه راغلی امریکا ته زه دا سټوډنټ ویزا باندې راغلم ما د کراچۍ کې مې سبق ویلو ها زه خیرل ته انجینیر هم جاب ما بهم کو د خیره انا بس مې ټرای وکړو ویزا کوله کې راخه کني دنیا د خیری ها انا بس ویزا ولګره د خیره رالو او څه کوم یونیورسيټي کې سبق وای زوس په سادرن نیو هیمشیر کې ومه سادرن نیو هیمشیر یونیورسيټي کې او ام بي اي کوم ها انجینیرینګ او ام بي اي دا خو لکه کم نه سړی ګرم او یخ ځکوي الته کې چې زما سه جاب هم داسې وکنه زما داسې پیور ټیکنیکل جاب نو زما لکه کورپوریټ سایت ته انو بس ما ویم دا به کې دی شي ان شاء الله الله پاک ته پکې دا واجب برابر پروسس څنګه شروع کړو هلتا پروسس څنګه شروع کړو پروسس دغه سه بس پله مې اپلای وکړه د خیره څنګه دی اپلای وکړو یونیورسيټي الته اکثر خلک کوئی ماته یونیورسيټي رولېږي چې پکې داسې ګوره داسې زرګاو یونیورسيټي دی په امریکا کې داسې تا خپل بګوري خپل حساب ته بګوري چې تاسو کول غواړئ د ام آی ټیم د خپل ته کاری یو کس نه ایکسپټ کیږي ته خپل ګریوان ته بګوري ځان ته بګوري خپل جیب ته بګوري څه کولې شم سره شم کولې ویزي عمل چې شروع کوسه چل دی کورو هلتا بس ماړم به خو کاغذونه ټول برابر کی سړې څه کاغذونه پکاري ولا انګلیش ته سرټیفیکیټ چې د آیلټس د یونیورسيټي ټول تصدیق شوه فورن افیر ډپارټ دغه نه فورن افیس نه اټیسټ کېوا او بس چې کاغذونه د برابر شي بس ځان له یونیورسيټي نه 3.5 خپل بګوري ها
خپل به ګوره بس اپلای به ورته وکړي. اپلای ډېر اسان دی، ویب سایټ ته به لاړ شي تاسو، ویب سایټ ته لاړ شي هلته کې A to Z سټیپ 1 نه واله سټیپ 10 پورې هر څه هغوی تا ته بیان کړي، دا وکړه. ها صحیح. نو بس دغه چې تاسو ته آفر لیټر د یونیورسيټي ملاوي شي نو خپل به ځان دغه ویزې له اپلای کړئ. US ټریول ډاکس د ویزې ویب سایټ هلته کې به لاړ شي، اپوینټمنټ به والي، DS 160 فارم به فل کړئ. صحیح. او بس هغه یو سیویس فیس ورته وایي هغه به جمع کړئ چې انټرویو سلوټ تاسو ته ملاوي شي. کوشش دا کول پکار چې انټرویو سلوټ چې کمی کنه تقریبا 4-5 میاشتې تاسو د راتلو نه مخکې چې تاسو ریسرچ کوئ په هغې ځکه چې هغه ډېر کم سلوټس د انټرویو چې انټرویو سلوټس ملاوي شي د خیره بس تیارې مې وکړئ ویزې. خاصه ته انټرویو لړن تا مخکې یونیورسيټي کې اډمیشن کړو کنه د کړه خامخا به کې ځکه هغه دغه وی چې د ټافل او دغه چې کم د ټافل او دغه ضرورت نشته د آیلټس کنه. اوس یونیورسيټي سینو زه خدا خپل پریفر کوم چې تا ټرافل کولی شي، آیلټس کولی شي، PTE کولی شي، ډولینګو کولی شي، خامخا وګي ځکه دا غي استاد یو پلس پوینټ دی دلته ښه پوه شوي. پاکستان کې صحیح د خلکو لنګ انګریزي ورزي خو لکه په پیپر باندې دلته امریکا ټول په کاغذ کاروایی باندې چلی، پیپر باندې چلی چې تاسو هغه پیپر نه او ته الته کې انټرویو چې دا کنه هغه 3-4 منټه انټرویو وي، هغه کې ته ارس خپل نشور کولای چې یار مان انګریزي راځي، هغه بس دغه فرست امپریشن چې خوښ شوی ویزا بدل درکې ک آیلټس ای کني ویزا بدل درکې ک آیلټس ای کني ویزا بدل ریجیکټ کی. هغه مخکې کې سټډي کړی دلته او تاسو یونیورسيټي کې کوم تاسو سبق کوی چې څنګه چې MBA کې د یونیورسيټي څنګه غوړه کړو ولې غوړه کړو وسه دا بس ما په دا میساچوسټ کې میساچوسټ کې خو ډیر زیات ګران دي. میساچوسټ کې خو چې مینیمم کم یونیورسيټي ده کنه نو زما خیال 60 کې فیس ده داغه او سکالرشپ دلته کې ډیر لکه میساچو امریکا کې ډیر کم سکالرشپ ورکړي. خیر ما ته خو د خپل دی کې ملاو شوی د 40% پارشل سکالرشپ ماته ملاو شوی دی انو بس دا افورډیبل مو او بل دا دی کې سټم کورس مو MBA چې دی یو ساينس ټیکنالوژي انجینیرینګ اند میتھمیټکس انجینیرینګ اند منیجمنت نو دی کې دای چې تاسو ته بیا د خپل سټډي نه پس بیا غا OPT د پاره تاسو ته 3 اډیشنل ایئرز ستاره خبره زه واضح کوم است سټم نستا مطلب دا د تاسو د یونیورسيټي کې د داخله کوله کم کې چې کوم ده ته خپل ماسترز وکي بیا تاسو سره کال یا 2 کال د امریکا حکومت دا آپشن درکې چې نورم 2 کال پاتې کېدی شي. ها نو دغه د پکې غوړه کړو او زیاتره یونیورسيټي خو زګورم سکالرشپ ورکي او زیاتره پکې داسي چې کم دین خلکو سره مطلب ډېر مرستم کوي او زیاتره د یونیورسيټو طالب علمان مثال په توګه یونیورسيټي ته سبق وي دلته کامیاب شي ډېر پیسې ګټي بیا د خپل تنخواه ځنه برخه تاغ یونیورسيټي ته ورکي چې دا ته په نورو طالب علمانو باندې خرج کړم داسې په امریکا کې ډېر زیاتې خبرې ترې تا چې کم دین پاکستان نه چلاته یونیورسيټي ته 100 پیسې جمع کړې زه چې راتلم د پاکستان نه ما تقریبا $4000 جمع کړو. $4000 مطلب دا چې 100 عمر پارو کا 100 پیسې تقریبا 12 لک روپۍ هغه ټیم ما سټیم کول 12 لک روپۍ ودا انو بس هغه مې د خیره جمع کړی او د سیټ کنفرمیشن لپاره صحیح انو بس انټرویو لړم بیا کاغذونه ارسمه برابر ک انټرویو لړم د خیره بس ویزا ولګی د بیا دلته پس عمر پارو کا ایرپورټ تر غلو کته یوازې څوک نه زما خو خپل کلیوالو دلته کې ها د تاسو ډېر خلک دي ضرورت ډېر زیات خلک دي دلته کې ډېر ښه خلک دي صحیح ها دلته ډېر ښه خلک دي ډېر سټ خلک دي دلته کې ها نو دغه حساب سره او اوس دلته کې نو مطلب دا چې تاسو ماسترز کې کنه زما ماسترز کوم نو ماستر خو 2 کال کې برابر شي تاسو 2 کال وشو زما چې دی زما پکې لګیو دغه راغلو زما لګ ایمرجنسي راغلو نو زه پاکستان ته تلم ما پکې سمستر بیا سکپ کړو ها دا غي ما غي ته مې زه بریک کلم نو زه پاکستان کې بیا ما تقریبا 4 میاشتې تیرې کړې ها سمستر د ځای شو سمستر مې ځای شو نو بیا غما F1 ویزا چې راشي بیا پکې تګ راته کول شي واو خبي غم تګ راته کول شي خو سمستر چې کله ستا پړای سٹارټ شي هغه دوران کې نشي کولای نور چې سمستر بریک چې کمی سمستر ختم شي اینه پس لسره دي چوټیانی نو هغه کې تتلې راتلې شي خبر سبق شو بیا سره اراده بیا خو مې د خیر اراده دار چې یو کال به کوشش کوم قریب زم بیا پاکستان ته د خیره دلته خوشاله یار دلته ډیر ګران ژوند دی ګران ژوند ولې ګران دی څنګه ګران دی ګران داسې دی چې ما چې خپل سوچ کړو امریکا به داسې هغه سینه د امریکا څنګه ته امریکا ستا په خوب کې ستا په سوچ کې ستا په فکر کې امریکا خسته ملک خو د خیر ډیر خسته دی مې ارسه په پکې ارزاني افورډیبل دی لایف په پکې خسته ټینشن په پکې نه دلته کې ذهني سکون نشته نو ذهني سکون نشته اوس علاج سړی ډیر ګران علاج دی د ماساچوسټس کو ډیر زیات ګران علاج دی چې یو غاښ سړی بدلی نو $4,000 به پته ورکې نو زما خو خپل کوشش دار چې کخیر ک الله پاک جاب راکو خو خپه کني پاکستان زنده باد پاکستان حالانکه د غاښ علاج ما کړی دی ما برز د غاښ صرف د ریفرنس مایک راواله ما صرف د ریفرنس لپاره زه ویل اکثر دا سيزونه خني زه ویم نه خو لکه د ریفرنس لپاره زما برز د غاښونو کې لګه مسله زما دا یو ټوت انفیکټډ نو ما د غاښونو د ډیپ کلینینګ ماته وی دا مست دی د کې ډیر زیات کیلکولس
چې دای صفا کړ $550 یې واغستل څه ریزن د لاس انشورنس دلته وی بعض انشورنس کور کوي خو زماغه انشورنس هغه نه کور کو نو $550 رانه واغستل الانکه دلته چې زیات خلک دی پاکستان ته ټیکټ مو کی الته علاج مو کی واپس سم راشي د ډنټل ډیر ایکسپنسیو ده دلته زیاتره خلک ترکی ته ځي Exactly. مکسیکو ته ځي دومره ارزان پروسه چې تاسو سوچ کوئ چې ترکیه او مکسیکو پاکستان ته پکې سړی تللی راتلی شي ټیکټ کولی شي دومره ارزان دی بیا ماته وی دا یو بدل وباسو ځکه یا ودی کې روټ کانال کوو نو که روټ کانال هم کوي نو هغه تقریبا ماته وی $1800 پورې بده راځي اوس وی دا به وباسو چې دا اوم باسي کنه نو کدا مې وباسو نه دا بیا کیویټي شي سپیس بشي کنه نو دا سپیس ته لاس د الاینمنت په خرابېږي نو چې الاینمنت خرابېږي زه به پکې امپلانټ کوم نو امپلانټ $4000 واړي $4000 د امپلانټ غوړي دا مطلب دا چې خبره نتیجه دار چې کوم میډیکل خواکی دلته ډیر ګران دی په امریکا کې ایکسپنسیو دی وکیل بھائی چې امبولانس ته سړی کال کوي کنه دلته کې تاسو ته پته رسوره پیسې لی امبولانس ته چې کال کوي چې راشي زما خیال $1200 دا شان 200 شروع کیږي 200 پورې سټیټ پر ډیپند دلته اکثر خلک یو مسکنسپشن خوري چې دا وایي چې زما تنخواه دوره ده زه دې تم تنخواه ورته مو هغه ته مونږ یو ټکی استعمالو ډیسکریشنری انکم ته غټي ټیک ته $12,000 خدا غي نه ته رنټو باسا خوراک ته وباسا بجلی یوټیلیټیز ته وباسا د گاډي انشورنس ته وباسا دا ټول چې ته وباسي بقای تاسو رقم پاتې شي هغه سور دي هغه دلته ډېر کمې بچ کیږي لکه ما تاسو اکثر خلک منفي روان وي ایگزیکټلی په نیگیټیو کې روان نو دلته بس یو سیستم دی روان دی د خلکو نور ډیپند کوي په سټیټ باندې لکه دی چې کوم خبره اوس مونږ کو د میساچوسټس کو زموږ میساچوسټس وخت خدا انتهایی ایکسپنسیو دی اول نیویارک ته بیا سان فرانسیسکو دی بیا دا تھرد نمبر کې راځي دلته ټیکسیشن ډېر هاي دی لکه که تاسو ته زه وایم چې $500 خو ستا به ټیکس کیږي دلته د هفته چې ډیپند کوي ستا په سیلري څومره ده کته $1000 پورې غټین او د $400 خو ستاسو د هفتې ټیکس کیږي ګورنمنت ته زی حکومت در باندې بیا لګیم کنه سړکونو په شکل کې د تعلیم په شکل کې کم خلک چې سټیزن دی هغه ته چې کم دینه سہولتونه ورکړي دا ډېر خلک دي چې هغه چې کم دینه مفت انشورنس دي مفت چې کم دینه کسی دي ټوله او چې څومره د آمدن کمی دومره د حکومت خیال هم ساتي بیا هغه حساب سره دا راته په سټوډنټ په زبانه گاډي چلول شي په امریکا کې ار سکول شي وکیل بھائی دا خو لکه چې ته امریکای تراله ارسا آسان دی خدا واده لک پکې ګران دی وادم اوشي خو بس هغه واده مای کو ته نږدې کا مای کو ته نږدې واده کې دوه قسم دي کنه ته ځان ته ځان نږدې کا چې خبره شروع کې غل مای کور کې چې خبره کې واده کې نه خیر دواړه به مونږ ورو واده کې دوه خبرې دي کنه وکیل خان صاحب لکه اوس زما د نیم کال او شو نو زمونږ تاسو ته پته ده صحابه تعلق ته نو زمونږ خدای چې لکه پراپر ریسپیکټفل میریج پروپوزل دا قصې پېسې نو هغه په خلکو باندې دا چې تکم قسم خلک خو یو قسم خلک داري چې ارزي ژوند تیرول سره غواړي یو قسم لکه زما اوس لایف چې کم دی لکه زما پیرنټس دی الته زه سم غي سپورټ کوم لکه هغه یو رشتہ چې هغه دلته چاته نشم ایکسپلین کول لکه دلته کې خدا وایي چې 21 نه بر شي نو ارسي خپل ځان له حساب کتاب چلی خو مونږ اوس هم پیرنټس سپورټ کوو دلته داسې کېشته شته ډېر خلک کوي او هلته داسې خلک چې مور خپل نه سپورټ او جنو زمونږ هغه سوچ ته لوسم لکه د ما د مور او د پلار خوښت نه مور تا غرزم وي که څوک داسې راستاسو خبرو که په خندا مزاق کې نه زویم چې ایسو کو نو زور د اکثر زما فیملی انوالو کی په کنه فیملی چې انوالو شي ځکه کې دا پته چې سړی دروغ نه وي دوکه نه وي دا سیریس دی یو سړی ذاتی ځان نه انوالو ته عمر سوره ده زما عمر 28 ته ټیکنیکلی خو په کاغذ کې 29 تاسو ته پته پاکستان کې مونږ کم زیات کوو زړې وړو کې هم چې والد صاحب ز ډایرکټ په دغه کې ډېر وړو کې نه زه والد صاحب اصل کې دا چې شو چې زه په حفظ کې ډایرکټ داخل کړم نو اما ناظرم کوله ما حفظم کو ما ترجمه اوریجنل عمر ده سوره ده 28 اتیش کال عمر ده ډېر اتیش کال ده ها او مطلب دا چې خغون تر شته پسې هم ګرځي د عمر فاروق په خپل نه ویل شرمېږي خو کیسه دار ما تر کې نه چا سوال جواب کړی تاسو به زما وکیل خان صاحب به زما گواهی پکې وټنس پشي پکې بالکل تاسو مې د مشرور پته وري زبر پکې وټنس ورته یو خبره تا کومه ټوله کیسه چې کم ده د خزا خاون ترمنځ خو شوی لانجه چې کم ده موږ د وکا پیپر ورک او غواب شو سره بالکل په سر سترګو باندې او دغه شانت ډیر خلک داسې دیو زه به یو کوشش دام کوم یو خبره او بل دې ځکه دام کوم او هغه به دا وایم ځکه چې خلک پړسېدلې مې کنه او جیکټونه مې داسې چولې دي هغه خلک د دې ویډیو په مطلب دا د روهیل او د عمر فاروق په مخ کې کم خلک چې په امریکا کې ژوند کوي که دا هغه زویله واده کوي نو کوشش وکړي چې په امریکا کې ولا وکړي دلته ډېر پښتانه دي پاکستانیان دي مسلمانان دي او کم خلک چې کم دي نو که لور له رشته کوي نو کوشش وکړي چې کم دي نو دلته کې ولا وکړي دې کې مسله دا ده دې وخت کې ما صدر سلور داسې کیسونه دي چې جینې هلته ورکړې ده یا جینې دلته ورکړې ده او بیا مسلې جوړې شي
نو هغه د ذهن او د سوچ او د فکر هغه ډېر زیات فرق پکې راځي د کلي او د وطن که نه دا تکې نو بیا هغې سره هغه جوړېږي په دې به زه جدا ویډیو هم جوړوم بیا به اوس را عمر فاروق او روهیل راغلي د دې هغه وایي دې کیسه تمام کړم نو بس نورې خبرې خدای څه پاتې نشته او که څوک هم وي نو په دې باندې به چې کم دی نو که څوک غواړي ما سره ډېر خلک رابطې کوي مو زه به ځینې شیزونه تاسو سره شیر هم کوم او په دې باندې بالکل بد دې څوک نه ګڼي نه دې څوک پرې خفه کېږي که زما لور خور ده نو بالکل دا خبره پښتانه وي لور خور د ورکړه شوی خلک یې واده کوي په حیا عزت سره او که زما زوی دی یا زما رور دی یا زه پخپله یم پخپله هم خلک ودونه کوي او دغه شان دا یو تن نه دی کړي دا چې کوم دی دا زمانې دستور دی دا چې کوم دی دا کېږي دا په هره ټولنه کې کېږي ځینې خبرې داسې وي چې هغه تیبوز وي هغې باندې خلک خبرې نه کوي ځینې خبرې داسې وي چې هغې باندې چې کوم دی په ټولنه کې خلک بد ګڼي چې داسې خبرې پرې ونه شي د زنانو ترمنځ وشتي اول لړ راشي خو نن سبا زمانه بدله شوې ده دا 2026 شروع شوی دی که نه 2026 مطلب دا دی چې خلک سپوږمۍ ته خیږي په نورو سیارو کې چې کم دی نو په نورو په ژوندونه ګوري اوبه لټوي او دا خبره چې کم دی نو د ساینس او ټیکنالوژي دور دی هغه کیسه تلې راغلی چې بس جوارو په روټۍ به یې ساک کېښود او که نه یا به یې پیسو چغړي هغه هم ښه خبره ده چې سړی وکړي خپل زاړه وختونه دستورونه یا دستور هم نه دی رول پکار خو د زمانې سره هم تل پکار دی سړی بدلون راولي او هغې سره مخ پر وړاندې لاړ شي نو په د خبرې مقصد مې دا دی په دې به څوک خوا نه بدي څوک به پرې خفه کېږي نه زه پرې هم نه خفه کېږم که نه هغه خبره که زه جینۍ یم ماله د رشته رالیږلې عمر فاروق ما مور ته یې چې وار مې کوله نو کیسه دا ده چې په امریکا کې او سیټ به شي چا سره کاغذونه وي څوک چې کوم دی ډېرې پیسې ګټي څوک لږې پیسې ګټي ما یو جینۍ ته وي ما ته یې ماله رشته وګوره که نه نو ما ورته مې پلاني سره واده وکړه که نه هغې ما ته دې بېروزګاره ده نوکري نشته مې ستا خو نوکري شته که نه مې څه کار به وشي که نه مې ته پیسې ګټې مې ثواب به پرې وګټې ثواب دې بې بل څوک وګټي که نه نو خبره دا ده یدي چې په یو بل باندې ثواب هم ګټل پکار دی که نه که زه سیټ یم نو باید چې داسې چې کوم دی نور خلک ځان سره سیټ کړم موږ پښتانه ډېر رستو یو لکه نه که نورو ټولنو نورو خلکو ته وګورو په تعلیم په لحاظ سره موږ سبق د سیک اف سبق هم نه وایو موږ سبق د دې لپاره وایو چې نوکري راته پرې میلو شي که نه موږ سبق د دې لپاره وایو چې بل ته وښایي ما یو ملګري هغه واده کول غوښته ما ته ویل هغه به نکلونه ډېر کوله ما ورته ویل که ته چې نکلونه کې که نه او هغه ډېر غټه کورنۍ کې واده هم کړی کور نه ډېر سیټ هم ما ته مړه سبق خو زه دې لپاره هم چې د پلاني نوم پې ولیکلی نوم خو یې نه اخلم جنوم پې ولیکي چې پلانې خان MBA یعنې په واده په کارډ باندې ولیکي ډېر خلک داسې سبق مطلب خلکو ته ښودنې دپاره کوي هغه زم دی ته بیا یو خبره کوم وکیل خان صاحب دا د رزق خبره ده د سمی خبره ده ما پاکستان کې چې کله کار کوم سټیټ بینک اف پاکستان پېښور کې کار کړی دی ما چې هلته وکړم ما په KP کې پوره 2 سیټونه یو پکې زه وم ما هغه 40 دن 42 دن وکړم هغه پرېښود ما بیسټ جاب دی کو انټرنشپ دی کو انټرنشپ مې کو د هغې نه پس هغه کنورټ کوي د MTO یو ټریننګ یو ټیسټ راځي هغه چې ته کوالیفای کړې هغه وایي سمثینګ لایک یوت امپلایمنټ داسې څه څیز دی نو چې هغه ته کلیر کړې نو هغې نه پس تا ته آپشن چې هغه ټیسټ کلیریفای کړي نو هغه تا پرمننټ کوي که ته یې خوښ شي ما هغه کوالیفای ما هغه پرېښود د سره ما ورته بس زه نشم کولی بیا مې بیسټ سیمنټ یو انډسټري د هغه مې وکړو زه د دې ویلو مطلب دا دی چې په بیر یونیورسټي اسلام آباد کې وم ما سره ډېر زیات د کرنیلانو برګیډیرانو زامنو چې د هغوی به سوچ هم زما سوچ نو خو زما والي صاحب یو خبره کوي د رزق سمې دی زما رزق دلته و زما رور دی هغه اکثر ډېر شوقیه دی د دې بهر او د دې ملکونو زما فرش پاسپورت ته زه ناسم هغه سره 13 کنټریز وزټ سي هغه بیا هم نشي راتلی لکه ډایرکټ په اپلای ولا وکم بل ورځ مې مولا سپانسر دغه کو نو هغه بس مې ونه خوري رزق نه برابر ماما مې هغه بل ورځ ماما له مې کړو ماما مې رااله نو زه تاسو ته دا بیا هم دا سمي خبره ده په دې نه راځي خبره چته چې کیسه شي بالکل چې پیسې ته سبق زیات وي ته پیسې زیاته ګټي دا د رزق خبره ده دلته ډېر امریکا کې داسې خلک دي چې سبق نه دی ویلې د ټولو ته معلوم دي په سوشل میډیا باندې انفلوئنسینګ کوي ډېر غټه پیسې ګټي زما بل ورځ ریسنټلی عمرګری ته ډېر خو افر لګي دا 140 نمبر افر لګي د کال دا د اعلان کې دوه ورځې مخکې بیروزګارو نن خسټ ته اعلان کې صوابۍ سره د کارک سره تعلق ته نو دا د سمي خبره ده د رزق خبره ده الله تعالی چې څه لیکلي او کم ځای کې لیکلي نو بس انسان هغې له ظاهر رسوي یو بل ولا وسیله جوړېږي بالکل ډېره مننه کوم فاروق ستا هم ډېره مننه روهیل ستا هم ډېره مننه او بس خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ لرې نه راغلی او په دې غرض راغلی چې ما سره ملاقات وکړې زه پخپله مسافر یم دلته کې بیا هم تاسو چې کوم دی نو دا خبره د نیم ساعت خو دا موږ ریکارډینګ وکړو زه نور ښه ګپ شپ به لګو د کیمرمن نه تھینک یو یو جهان مننه خوشحاله او آباد اوسئ سټوډنټ ویزه کې چې چاته څه مسئله نو زما یوټیوب چینل دی عمر یوسفزی زور سره فری اف کاسټ هیلپ کولی شم مننه ژوندي اوسئ ډېره مننه وکیل